په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیر ناقا انعکاس رادیو تلویزیون ته وویل په چین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کمانډو او قاتل ملاتړ ځواکونو عملیات د دې ولسوالۍ وروستیو برخو ته رسیدلي او داعش وسله واله ډله نور په دې ولسوالۍ کې د جګړې له مقاومت ولیدلې ده د ډګرمن شیر ناقا پر وینا د حمزه عملیات چې د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې له څلورو میاشتو راهیسې روان دي پکې په سلګونه د دولت ضد داعش وسله وال وژل شوي هغه وايي په وژل شوو کې مشهور قماندانان او بهرنیان هم شتون درلود که به شما بهتر معلوم است که بیش از صدها نفر گروه وحشی داعش در اونجا کشته شده به شمول رهبران و قماندانان ارشدشان. فعلا عملیات ما موفقانه ادامه داره. در آخرین نقاط در مومند پیخه در سایر نقاطی که این مراکز از اینا وجود داشت کاملا از بین رفته و فعلا هم عملیات ادامه داره. بلخوا د سیمې قومي مشران وایي چې دا وار عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ شوی وایي که په سیمه ییز پاڅون کوونکو جدي کار وشي نو د دغې ډلې د اکمالاتو لاره بندیږي او ژر د چې مقاومت وغورځي. داعش لکه څنګه چې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې مخکې کوم وزیر او قرار هغه اوس د شلته نور د ماتې سره مخ دی ځکه چې پخوا د کوټ سیمې ورسره وې د دې بالا هین تر پچیره ګام او چپریاله پورې دا سیمې ورسره وې بټي کوټ دا سیمې ټولې تر پاکې شوي دي فقط د غرونو په لمنو کې په کم تعداد کې پاتې دي غرونو په لمنو کې. د ډګرمن شیر ناقا په خبره د ننګرهار په کوټه چین هسکه مین پچیراګام او نازیانو ولسوالیو کې لا هم هوایي ځمکني عملیات دوام لري څو دغه سیمې د داعش له حضوره په بشپړ ډول پاکې کړي.